د آسیا نیوز قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو السلام علیکم. پام وکړئ د دې مهال یو مهم خبر ده. په هیواد کې د طالبانو د پرله پسې پرمختګونو څخه وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست اپراتیفي مرستیال جنرال خوشحال سادات له خپلې دندې څخه استعفا کړې. جنرال خوشحال سادات په خپله فیسبوک پاڼه د دې خبر ورکړی او پرته له جزئیاتو ویلي دي چې له دندې څخه استعفا ورکړې. داسې ویل کېږي چې جنرال خوشحال سادات له نن څخه 3 ورځې وړاندې له خپلې دندې څخه استعفا ورکړې وه او پر ځای عباسین بریال ټاکل شوی چې پخوا یې په امنیت شورا کې دنده ترسره کوله. بل خو امریکا ویلي دی که کابل له خطر سره مخامخ کیږي نو امریکایان به مداخله کوي. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼه د دغه هېواد د لوړپوړو چارواکو له خولې وایي پینټاګان یا د دفاع وزارت د داسې اجازې ترلاسه کول ارزوي که چیرې طالبان لخوا د کابل یا د افغانستان د نورو مهمو ښارونو د نیولو ویره وي نو ځواب به دوی د افغان پوځ په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. د چارواکي له نوم پرته زیاتوي لا هم په دې هکله کومه پرېکړه نه ده شوې، خو یو غوراوی دا هم ده که دا چارواکی له نوم پرته زیاتوي لا هم په دې هکله کومه پرېکړه نه ده شوې، خو یو غوراوی دا هم دی که د افغانستان پلازمینه له نیول کېدو یا کلابندۍ سره مخ د وګړو یا د امریکا د سفارت د کارمندانو او د دغه هېواد د ملګرو ژوند په خطر کې وي نو ځواب به د امریکا جنګي یا بې پیلوټ الوتکې په لاس. ګرانو ملګرو مننه چې تر دې دمه وئ راسره. دا د آسیا نیوز امتحاني خپرونې دي. که چیرې مې ویډیو خوښه شوي لایک او که چیرې کوم نظر لرئ په کومنټ کې راته ولیکئ.